بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم او په خیر راغلی. په نننی ویډیو کې به زه تاسو پوهه کوم د امازون په اتوماتیک پی پی سی باندې چې مونږ به په 2026 کې په امازون باندې اتوماتیک پی پی سی څنګه رن کوو، څنګه به مونږ نه رن کوو، د دې دپاره څه طریقه کار دی، څه طریقه کار نه دی، دا ټوټل به زه تاسو ته په دې ویډیو کې ایکسپلین کوم. ویډیو به تر اینډه پورې ګورئ چې تاسو په هر څه باندې A to Z پوهه شئ. مونږ به راشو د امازون اکاونټ ته. د امازون اکاونټ ته چې کله مونږ راشو نو دلته کې به په دې 3 لاین باندې مونږ کلیک کو او لاندې به مونږ راشو ایډورټایزمنټ ته، ایډورټایزینګ آپشن ته. ایډورټایزینګ آپشن ته چې مونږ کله راشو دلته کې به مونږه کلیک کو په کیمپین مینیجر باندې. چې په کیمپین مینیجر باندې مونږه کلیک کو نو د دې ځینه به مونږه خپل کیمپین چې دی هغه سلیکټ کو، چوز به کو او په هغه به مونږه رن کو. نو اوس مونږ له چې دی دلته کې کیمپین چې دی هغه چوز کول دی. صحیح ده. فار ایگزامپل مونږه کم هم کیمپین چې دی هغه چلو، که هغه مونږه د برانډ دپاره چلو، که هغه مونږه د ایم پی ایل لپاره چلو. صحیح ده. هغه به مونږه د دې نه کوو. په کریټ کیمپین باندې به کلیک کو. اوس دلته کې زمونږ سره آپشنز دي. چوز یور کیمپین ټایپسو وی خپل د کیمپین قسم چې دی هغه سلیکټ کوي، چوز کوي. د ټول نه اول دی سپانسر پروډکټ. سپانسر پروډکټ څه ته ویلی کیږي؟ دا دې ته ویلی کیږي پروموټ پروډکټ لیسټینګ. په دې کې مونږه د پروډکټ لیسټینګ چې دی هغه پروموټ کوو. صحیح ده. Sponsor product can help promotes product to shopper actively searching with related keywords or viewing similar product on Amazon. Promote product listing sponsor products دا مونږه د څه دپاره رن کوو؟ دا مونږه د دې دپاره رن کوو که یو شاپر راځي، یو کسټمر راځي او هغه اکټیولی سرچینګ کوي په امازون باندې، پروډکټ ګوري، کیورډز چې دی هغه سرچ کوي او هغه کیورډز یا هغه پروډکټس چې دی هغه زمونږ د پروډکټ یا زمونږ د کیورډ سره سیمیلرتی وو، یو شانتي وو، نو امازون به په ټاپ باندې زمونږ پروډکټ چې دی کسټمر ته شو کوي. صحیح ده. د ایم پی ایل لپاره مونږ سپانسر پروډکټ چې دی دا کیمپین چې دی دا رن کوو. بیا زمونږ سره دی سپانسر برانډ. سپانسر برانډ څه ته ویلی کیږي؟ ډرایو برانډ ډسکوري اکراس امازون. Showcase your brand and products where shopper browse and search on Amazon with engaging ad formats including video. سپانسر برانډ چې دی په دې کې صحیح، په دې کې کله چې هم کسټمر براوزینګ کوي، صحیح ده، په امازون کې چې دی پروډکټس ګوري نو هغو ته چې دی هغو ته زمونږه د برانډ ویډیو چې دی هغه ورته سجیسټ کیږي. صحیح ده. زمونږ د برانډ ویډیو چې دی هغه ورته سجیسټ کیږي. په دې کې په سپانسر برانډ کې چې دی مونږه ویډیو چې دی هغه هم مونږه سپانسر کولی شو. خو چې کله مونږه لیسټینګ پروموشن کوو نو په هغې کې مونږه بیا ویډیو نه دغه کوو، پروسس کوو. صحیح ده. ویډیو چې دی هغه پکې بیا مونږه نشو استعمالولی. ډسپلی ویډیو and audio. Reach, re-engage and convert customers where they spend time using their fast behavior and interest on Amazon. Display video and audio څه ته ویلی کیږي؟ دا د څه دپاره دی چې مونږه هغه خلکو ته ورسو او هغه د ځان سره مونږه ری انګیج کو د خپل پروډکټ سره او هغه خپل کسټمر ته کنورټ کو چې زمونږ نه پروډکټ واخلي. صحیح ده. چې په کم ځای کې دی هم ټایم چې دی هغه سپینډ کوي. صحیح ده. یا د ده په امازون کې په څه باندې هم انټرسټ وي. صحیح ده. چې د هغې مونږ ته فتح ولګي. صحیح ده. او مونږ چې دی خپل پروډکټ چې دی هغه سیل کو. صحیح ده. خو د دې دپاره به مونږ څه کوو؟ د دې دپاره به مونږ انرول یور برانډ، خپل فول برانډ چې دی د هغې دپاره مونږ دا رن کولی شو. ډسپلی ویډیو
یا سپانسر برانډ. صحیح ده کنه. بیا زمونږ سره د مونږ د ایم پی ایل لپاره یا د جنریک لیسټینګ لپاره کله مونږه پی پی سی رن کوو نو هغه به مونږه څنګه رن کوو؟ دا سپانسر پروډکټس دی. صحیح ده. په دې کې به مونږه په کریټ کیمپین باندې کلیک کوو. چې په کریټ کیمپین باندې مونږه کلیک کوو دلته کې به مونږه ایډ ګروپ نیم چې دی هغه ورکو. اوس ایډ گروپ نیم د سره پاره دی. ایډ گروپ نیم د دې د پاره دی. صحیح ده خان چې تا ته بیا یاد وي چې دا پی پی سی چې دی دا تا د څه د پاره رن کړي دا. صحیح ده. تا د کم پراډکټ د پاره چې دی دا پی پی سی چې دی رن کړي دا. نو فار ایگزامپل د دې پراډکټ کنټور فیس نوم دی. صحیح ده. نو زه به دې له نوم ورکم اتوماتیک پی پی سی کنټور فیس. دا بوس صحیح. دا بوس ما ته یادی چې کله هم زه خپله پی پی سی ګورم انالیسیس کوم نو ما ته به یادی چې ما د دې پروډکټ دپاره دا پی پی سی رن کړې ده. ښه چې دا وشي د دې نه بعد به تاسو راشئ که تاسو په بلک کې پروډکټ چې دی هغه لیسټ کوئ مطلب ډیر پروډکټ او د ډیرو پروډکټو دپاره تاسو پی پی سی رن کوئ نو هغه هم تاسو رن کولی شئ. صحیح ده. هغه که اټومیټیک وي او که مینول وي او که تاسو جست د سنگل پروډکټ دپاره پی پی سی رن کوئ نو هغه هم تاسو کولی شئ. فار ایگزامپل زه د دې پروډکټ دپاره چې دی اوس څه کوم پی پی سی رن کوم نو زه به څه کوم په دې ایډ باندې به زه کلیک کم. چې ایډ باندې زه کلیک کم نو دا ایډ شولو. اوس به زه په دې باندې څه کوم پی پی سی به رن کوم. اټومیټیک پی پی سی چې زه رن کوم نو دلته کې به زه څه وکم ټارګټینګ زمونږ سره راغی. دلته کې یو اټومیټیک پی پی سی ده او بل مینول پی پی سی ده. په دې کلاس کې په دې ویډیو کې زه تاسو په اټومیټیک پی پی سی باندې پوه کوم او په نیکسټ کلاس کې به انشاءالله زه تاسو په مینول پی پی سی باندې پوه کوم. اټومیټیک پی پی سی چې مونږه رن کوو نو مونږه به څه وکړو مونږه به دا آپشن چې دی اټومیټیک ټارګټینګ چې دی په ټارګټینګ کې به مونږه اټومیټیک ټارګټینګ آپشن چې دی دا مونږه سلیکټ کو. صحیح ده که نه؟ چې کله تاسو اټومیټیک ټارګټینګ چې دی دا آپشن سلیکټ کړئ نو د هغې نه بعد ستاسو سره راځي د اټومیټیک ټارګټینګ د بیټ سیټ کولو. صحیح ده. بیټ څه ته ویلی کیږي؟ بیټ دې ته ویلی کیږي چې تاسو کله هم په امازون باندې پروډکټ چې دی سیل کوئ نو تاسو مطلب څه غواړئ چې ستاسو پروډکټ چې دی دا خلکو ته په ټاپ باندې راشي که نه ځکه ستاسو کمپیټیټر چې دی هغه هم بیټ چې دی هغه هم لګوي. صحیح ده. پی پی سی مطلب دا دی ګوره دا څومره بیټ چې تا ولګولو لکه ما ولګولو 1.45 درهم ما بیډ ولګولو. اوس یو کسټمر راغی هغه زما په پروډکټ باندې کلیک کړلو نو زما نه به دا پیسې چې دی دا کټ کیږي. صحیح ده که نه؟ بیډ دغه شانتې وي. صحیح ده. لکه فار ایگزامپل زه راشم امازون ته امازون ډاټ ای یا امازون ډاټ کام که هر مارکیټ ته تاسو رالی. صحیح ده. امازون ډاټ ای ته زه رالمه دلته کې به زه څه وکمه امازون ډاټ ای ته به زه راشم سیمپلی. صحیح ده. په امازون ډاټ ای کې به دلته کې پروډکټ چې دی هغه سرچ کم نو تاسو ته به اوس د بیټینګ سټریټیجي چې دی پته ولګي چې بیټ چې دی هغه څنګه کار کوي. صحیح ده. ډینټل فلوزر دا ما سرچ کړلو. دا کیورډز چې دی دا ما سرچ کړلو. دغه شانتي به کسټمر راځي د هغه که اوس دا پروډکټ پکاري نو هغه به دا کیورډز چې دی سرچ کوي. صحیح ده. اوس ګوره په دې اوله کې چې دا مونږ ته دا سپانسر دا پروډکټ راغی. صحیح ده. نو دا بیټ چې دی دا د ده نه سیوا بیټ لګولی دی. صحیح ده. مطلب خرچه پې سیوا کړي دا. صحیح ده. پی پی سی خرچه پې سیوا کړي دا. دی وایي چې مطلب کله هم کسټمر دا پروډکټ چې دی دا سرچ کوي نو چې زما دا پروډکټ چې دی دا ورته په ټاپ باندې شو کیږي. صحیح ده. نو بیټ د دې دپاره وي. صحیح ده. اوس دا بیټ چې یو کسټمر راغی. صحیح ده. او په دې پروډکټ باندې کلیک کړلو دا پروډکټ یې اوپن کړلو نو د دې سیلر نه به پیسې چې دی کټ کیږي. صحیح ده که نه؟ ښه. نو اوس مونږه بیډینګ سټریټیجي چې دی دا مونږه څه کوو
set bids by targeting group یا دلته چې کم ډیفالت بid زمونږ سره راغیستی صحیح ده دلته کې چې زمونږ سره کم هم ډیفالت بid راغیستی په سټارټ کې به مونږ دغه ډیفالت بid چې دی دغه انټر کوو د څه دپاره چې زمونږ سره ډیره ډیټا راشي د کیورډز ډیره ډیټا راشي بیا بیډینګ سټریټجي ده په بیډینګ سټریټجي باندې به زه تاسو ته جدا کلاس اخلم په مینول پی پی سی به درته هم جدا کلاس اخلم صحیح ده چې تاسو په دې باندې پوهه شئ نو بیډ چې دی په اوله کې به تاسو څه کوئ په اوله کې به دا تاسو ډیفالټ پرېږدئ چې څومره دی صحیح ده دومره ټیک دی چې دی سیل چې دی راولي او کیورډز دی مونږ له راولي صحیح ده چې دی مونږ له کیورډز راولي نو د هغې په مدد سره که بیا مونږ مینولي ټارګټینګ کوو نو مونږ ته بیا ډېره زیاته اساني او زمونږ سیل چې دی هغه به ارګینیکلی جنریټ کیږي صحیح ده ښه بیا دلته کې راغی کیمپین بیډینګ سټریټجي دلته کې وایي ډاینامیک بیډ اپ اینډ ډاون تاسو ډاینامیک بیډ چې دی لګوئ چې هغه اپ اینډ ډاون کیږي مطلب د دې دا دی we will raise your bid by a maximum of 100% on all placement in real time when your ad may be more likely to convert to a sale and lower your bids when less likely to convert to a sale. په دې اف اینڈ ډاون بټ کې به داسې حساب کتاب وي که نه چې په دې کې به امازون اتومیټیکلی ستاسو بټ چې دی د هغې کاسټ د هغې خرچه چې دی دا سیوا کوي په هغه ټایم کې چې کله امازون ته پته لګي چې ستاسو سیل چې دی دا اوس سیوا راځي صحیح ده چې کله ستاسو سیل چې دی دا کم راتللو نو امازون چې دی هغه به څه کوي هغه به ستاسو بیډینګ سټریټجي چې دی هغه به هغه کمی مطلب بیډ هغه قیمت چې دی هغه به ستاسو کمی که فرض که تاسو زمونږ د امازون په آنلاین کورس کې انټرسټډ یئ غواړئ چې زمونږ نه د امازون A to Z کورس وکئ نو تاسو بیا زمونږ سره په دې واتساپ نمبر رابطه کولی شئ تاسو ته به مونږ آنلاین چې دی امازون A to Z درخایو پلس لایف ټایم سپورټ به درته هم انشاءالله درکوو بیا زمونږ سره په سیکنډ نمبر باندې دی ډاینامیک بیډ ډاون اونلی ډاینامیک بیډ ډاون اونلی څه مطلب دی we will lower your bids in real time when your ad may be less like to convert to a sale ډاینامیک ډاون بیډ کې به داسې حساب کتابي چې ستاسو بیډ چې دی کم پرایس چې تاسو لګولی دی د بیډ دپاره 1 درهم 2 درهمه صحیح ده هغه چې دی هغه به کمیږي هله به کمیږي چې امازون ته پته لګي صحیح ده چې ستا سیل چې دی دا کمیږي صحیح ده بیا بل دی په 3 نمبر باندې فیکس بیډو فیکس بیډ څه ته ویلی کیږي فیکس بیډ دې ته ویلی کیږي we will use your exact bid and any manual adjustment you set and will not change your bid based on likelihood of a sale په دې کې به داسې حساب کتابي چې په دې کې به ستاسو پیکس بیډ وي صحیح ده چې مطلب تاسو دلته کې که فرض کا 2 درهمه بیډ ولګولو نو هغه 2 درهمه بیډ به چلیږي که ستاسو سیل کمیږي او که سیوا کیږي ستاسو بیډ چې دی هغه به وي صحیح ده نو په پیکس بیډ کې چې دی دا حساب کتابي اوس چې کله مونږ په اوله کې لګو نو په اوله کې به مونږ داسې کار وکړو چې ډاینامیک بیډ اف اینډ ډاون چې دی دا به مونږ ولګو صحیح ده بیا لاندې به مونږ راشو بیډ ایډجسټمنټ پلیسمنټ دی اوس زمونږ سره په کم ځایونو کې به زمونږ دا پراډکټ چې دی دا کسټمر ته شو کیږي هغه به مونږ چې دی اوس ټارګټ کو ټاپ اپ سرچ اوس دلته کې ما یو پراډکټ چې دی سرچ کړلو صحیح ده نو دا په ټاپ باندې راغی نو اوس دا زه د خپل پراډکټ په ټاپ باندې 100% چې دی شو کول غواړم فار ایگزامپل زه 100% شو کول غواړم نو زه به دلته کې 100 ولیکم ریسټ اف سرچ چې اسې عام خلک یې نارمل سرچ کوي یو پراډکټو نو هغو ته به څونه شو کیږي زه یم هغو ته دی 70% شو کیږي صحیح ده پراډکټ پیجو کم چې د پراډکټو پیجونه یې صحیح ده
مطلب دا اوس زمونږ سره د پروډکټ پیج دی، زه اوس دا پروډکټ کولاو کم، صحیح ده. دا زمونږ سره بیا صحیح د پروډکټ پیج وي. فار ایگزامپل دا پروډکټ چې دی دا ما کولاو کړلو، صحیح ده. اوس په دې پروډکټ کې به زما دا پروډکټ چې دی دا دلته کې څنګه سجست کیږي، څنګه چې دا سجست شوی دی، دا به څونه فیصده چې دی سجست کیږي. دې ته هم سپانسر لیکلی دی که نه. چې کله مونږ په یو پروډکټ باندې پی پی سی رن کوو نو هغې ته به یې سپانسر لیکلی. د پی پی سی مطلب دی پی پر کلیک. چې کله ستاسو په پروډکټ باندې یو کسټمر کلیک کوي نو ستاسو نه به امازان والا پیسې کټ کوي. نو دلته کې هم زه ویمه چې زه 60% چې دی دا د په پروډکټ پیج باندې زما پروډکټ چې دی دا کسټمر ته ډسپلی کیږي. اوس به دلته کې کیمپین نیم دی هغه به مونږ ورکو. نو کیمپین نیم چې دی مونږ به سیمپلی دا کم چې مونږ ایډ ګروپ نیم ورکړی دی دقه به مونږ هم دغه کیمپین له ورکو، یا وله تاسو بدل هم ورکولی شئ چې تاسو ته یادي. خو ماته دا یاد دی زه به دا ورته ورکړم، صحیح ده. سیمپلی دا ما انټر کړلو. ښه چې دا ما انټر کړلو، سټارټ ډیټ چې دی هغه به زه سلیکټ کړم. سټارټ ډیټ نن 25 تاریخ دی، زه به 25 ډیټ چې دی هغه سلیکټ کړم. این ډیټ چې دی دا به زه نه سلیکټ کوم، صحیح ده. این ډیټ چې کله هم زه کیمپین رن کوم چې یا تاسو کله هم کیمپین رن کوئ نو تاسو به کوشش کوئ چې این ډیټ چې دی هغه به نه مینشن کوئ، صحیح ده. په این ډیټ کې بیا داسې حساب کتاب چې دا پروډکټ چې دی امازون چې دی دا بیا هر چاته ډیلی ورکوي، صحیح ده. دی بیا پروا نه کوي. این ډیټ چې مونږ سلیکټ نه کو نو دته پته لګي چې یاره دی د ډیر وخت دپاره دا پی پی سی رن کوي، صحیح ده. د ډیر وخت دپاره پې دی کار کوي، صحیح ده. نو بیا ورته څه مسله چې دی نه وي، صحیح ده که نه. نو این ډیټ چې دی دا به تاسو نه سلیکټ کوئ. ډیلی بجټ چې دی هغه څونه پکار دی، هغه پکار دی تاسو له د 30 درهم نه واله تر د 40 درهمه پورې په 20 درهم باندې هم ډیلی په بجټ باندې کار کیږي، صحیح ده. که تاسو په یو ای مارکیټ کې کار کوئ، زه دی له فار ایگزامپل اوس ورکوم 40 درهم، زه دی له چې دی یا زه چې دی 30 درهم دی له چې دی ما ټارګټ ورکو چې دا به زما ډیلی سپینډینګ وي، صحیح ده. په دې پروډکټ باندې ډیلی سپینډینګ به زمانه څونه کیږي، 30 درهم به زمانه کیږي. چې دا هر څه کمپلیټ شي که نه، د دې نه بعد به مونږ څه وکړو، د دې نه بعد به مونږ خپل کار چې دی هغه راواخلو. دلته کې دی څه وایي، لانچ یور کیمپین ان ایډیشنل کنټري، صحیح ده. نو مونږ به دا څه وکړو، دا ایډي ده که نه، بس یونایټډ عرب امارات چې دی هغه سلیکټ دی. که فرض که مونږ په سعودي عرب کې کولو نو دلته کې به بیا مونږ سعودي عرب چې دی هغه هم سلیکټ کړی و، صحیح ده. نو کنټري چې کوم دی، کنټري زمونږ آلریډي یو ای سلیکټ ده، صحیح ده. نو بس مونږ به یې فریدو، صحیح ده. او مونږ په یو ای باندې هسې هم ایډ چې دی هغه رن کوو. اوس به مونږ بره لاړ شو چې دا ډیفالټ بټ چې دی دا څونه ته سیوا شوی دی، انکریز شوی خو نه دی. د 1.9 نه واله تر د 1.1 پورې دی، بالکل نارمل دی، صحیح ده. سیټ بټ بای ټارګټینګ ګروپ، بس نور کار چې دی زمونږ په دې کې ختم. سیمپلی اوس به مونږ په لانچ باندې کلیک کو. چې په لانچ باندې مونږ کلیک کو که نه خان نو زمونږ سره به کیمپین چې دی هغه لانچ شي، صحیح ده. دا زمونږ سره کیمپین لانچ شو. کانګریچولیشن یور کیمپین لانچ سکسسفولي، وی مبارک دی شه ستاسو کیمپین چې کومو هغه لانچ شو سکسسفولي. نو داو د اتوماتیک پی پی سی د رن کولو طریقه. په دې طریقه باندې مونږ څه کوو، په دې طریقه باندې مونږ اتوماتیک پی پی سی رن کوو. اوس بیډینګ سټریټیجي باندې به انشاءالله زه تاسو ته جدا خبرات راکوم. د دې نه بعد به زمونږ انشاءالله مینول پی پی سی باندې هم کلاس وي، صحیح ده. په مینول پی پی سی باندې به درته هم خبرات راکوم. که فرض که تاسو زمونږ د امازون په A to Z کورس کې انټرسټډ یئ نو تاسو بیا زمونږ سره په دې واتساپ نمبر باندې رابطه کولی شئ. مونږ به تاسو په امازون باندې A to Z پوهه کوو.
د دې سره سره به مونږ تاسو ته لایف ټایم سپورټ هم درکو. نو دا زمونږ نننی کلاس که ستاسو خوښ شوی یي نو ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ، د حوصله افزایۍ دپاره مونږ ته ښکلی شانتي کمنټ وکئ. Bye bye for now. We will meet inshallah in the next video. Allah Faman.